د قرآن کریم د ترجمې نهم درس سورة البقره 25 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبشر الذین او زیر ورکړه الذین هاغو خلقو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی یعنی مؤمنان دي وعملو او عمل کړی دی هغوی الصالحات نیک انا چې بېشکه لهم د هغوی د پاره جنات جنتون دی تجری چې بهیږي من تحتها د هغوی لاندې الانهار ویالې یعنی د دې جنتونو د ماڼیو او ونو لاندې ویالې بهیږي کلما هر کله رزقو چې ورکول کیږي هغوی ته یعنی جنتیانو ته منها د هغوی یعنی د جنتونو من ثمرتین د څمیوونه رزقن د خوراک د پاره قالو وای به هغوی یعنی جنتیان به وای هذا چې دا میوه الذي آغا میوه ده رزقنا چې راکول شوی و مونږ ته من قبلو د دین مخکې و او حال دا چې په حقیقت کې اوتو بهی ورکول کیږي دوی ته هغه میوې متشابهن مشابه یعنی همرنګ او هم شکل بوي خو خوند او مزه کې به هر میوه د مخکینی میوې نه ډیره زیاته خوندوره وي ولهم او د دوی د پاره یعنی د جنتیانو د پاره فیها په دغو جنتونو کې ازواجن جوړی دي مطهرتن پاکی وهم فیها او دوی بوی په دغو جنتونو کې خالدون همیشه د سړي د پاره ښځه جوړه ده او د ښځې د پاره خاوند جوړه ده نو که په دنیا کې یو سړی نیک وي او ښځه یې بده وي نو په جنت کې به د دې بدې ښځې سره رشته ختمه شي او نیکه ښځه به ورکول شي او که په دنیا کې ښځه نیکه وي او خاوند بد او خراب وي نو په جنت کې به د دې بد سړي سره رشته ختمه شي او ډیر نیک خاوند به د ژوند شریک شي او که چیرته په دنیا کې ښځه او خاوند دواړه نیکان وي نو هلته به همدا رشته او همدا جوړه د همیشه د پاره وي یعنی هر جنتی سړی ته به هم داسې جوړه ورکول کیږي چې د ظاهري او باطینی چټلۍ څخه به پاک وي او د هرې جنتی ښځې به هم داسې خاوند د ژوند ملګری کیږي چې د ظاهري او باطینی چټلۍ نه به پاک وي ان الله
بشک الله تعالی لا یستحیی شرم نکوي، یعنی د دې خبرې نه ای یضربا چې بیان کړي، ای یضربا چې بیان کړي مثلا یو مثال، ما بعود وطن د یو ماشي، یعنی هغه مثال که د یو ماشي وي، فما فوقها او یا د ماشینا د زیات کوچنی شي، فاما الذین نو هاغه څوک چې فاما الذین نو هاغه څوک چې هغوی آمنو مؤمنان دي، ایمان راوړی دی، فیعلمون نو دوی پوهیږي انه چې بشک دغه مثال الحق حق دی من ربهم د جانب د رب د دوی، و اما الذین او هاغه څوک چې هغوی کفرو کافران دي، فیقولون نو هغوی وایي چې ماذا اراده څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره، یضلو گمراه کوي الله تعالی به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلق، ویهدی او هدایت کوي الله تعالی به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلق، وما یضلو او الله تعالی نه گمراه کوي به په دې مثال سره الا مگر الفاسقین فاسقان سرکشان. بعود وطن دا مؤنث یا خزینه نوم دی، یعنی په قرآن کې چې د ماشي کم جنس یاد شوی دی هغه صرف مؤنث جنس دی او د مذکر جنس یادونه په قرآن کې نه ده شوی، یعنی قرآن کریم صرف د ماشي د مؤنث یا خزینه جنس ذکر کړی دی، یا په بل عبارت قرآن 1400 کلونه مخکې فرمایي چې کم ماشه چې چل کوي او وینس کی هغه خزینه یا مؤنث ماشه دی. حال دا چې ساینس د مایکروسکوپ د کشف نه وروسته د عصري یا ماډرن ټکنالوژي په واسطه په دې خبره پوه شو چې یوازې مؤنث یا خزینه ماشه انسانان او نور حیوانات چې وینه اسکی او تقریبا په کال کې د 1 میلیون انسانانو د مرګ سبب کیږي. بل خبره دا ده چې په 20مه پیړۍ کې ساینسي تحقیقات ښودلې ده چې یوه وړه حشره چې پرته د مایکروسکوپ څخه په سترګو نه ښکاري د ماشي د پاسه ژوند کوي، مګر قرآن کریم 1400 کلونه مخکې ورته اشاره کوي، فرمایي چې ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. ترجمه: بشک الله تعالی لدی شرم نکوي چې د ماشي او یا د هغې د پاسه د یو کوچني شي مثال راوړي. نو د هغو منکرانو او ملحد ساینسدانانو په عقلونو څه شوي دي چې په قرآن کې شک کوي؟ نو بیا خو دې د دې سوال جواب پیدا کړي چې 1400 کلونه مخکې پیغمبر علیه السلام په قرآن کریم کې دا معلومات د کم ځای څخه لیکلی دی، په داسې حال کې چې نه لیکل او لوستل کړي وو
او نه مایکروسکوپ او اوسنۍ عصري ټکنالوژي وه. جواب صرف همدا دی چې قرآن کریم د الله تعالی کلام او سوچه پاکې خبرې دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.